د ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. خوښ یم چې نن یو ځل بیا درته یوه ښکلې او معلوماتي او د تکنالوژۍ باره کې ویډیو حاضروم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو له فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک او داسې نورو ویبسایټونو څخه ویډیوګانې راډاونلوډ کړو. یعنې کومې ویډیوګانې چې زموږ په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ویبسایټونو کې خوښ شي څنګه کولی شو چې هغه راډاونلوډ کړو. د دې لپاره د یو وړوکي اپلیکیشن ضرورت دی. نو را به شئ ګوګل کروم ته یا هم ګوګل ته او دلته به ورته په سرچ کې ولیکئ سنیپ ټیوب. لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغسې به ورته ولیکئ. کله مو چې سنیپ ټیوب ورته ولیکلو نو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دا په پلی سټور کې نه پیدا کیږي، په ګوګل کې پیدا کیږي. دغه ځای باندې به کلیک وکړئ ورته. له هغې وروسته به چې دی باندې کروم باندې کلیک وکړئ. نو دلته ډاونلوډ او بیټا ورژن راځي. نو تاسو به په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو تاسو ته به دغسې یوه صفحه راخلاص شي. نو دلته به په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې ډاونلوډ باندې کلیک وکړو نو لږ انتظار به ورته کوئ. نو زه لږ انتظار ورته کوم. کله چې هم ډاونلوډ پوره شو نو له هغې وروسته به په دا 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ او دلته به په ډاونلوډس باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو نو په دغه کلیک می ټو انسټال سنیپ ټیوب په دې باندې به کلیک وکړئ او لاندې جسټ ون یا الویز باندې به کلیک وکړئ. دلته به په انسټال باندې کلیک وکړئ. نو زه لږ انتظار ورته کوم. زموږ اپلیکیشن چې دی هغه په کامیابۍ سره انسټال شو. نو راځم فیسبوک ته او له فیسبوک څخه یوه ویډیو را ډاونلوډ کوم. فیسبوک به خلاص کړئ او د خپلې خوښې یوه ویډیو به راواړوئ تر څو را ډاونلوډ یې کړئ. مثلا زه غواړم دغه یوه ویډیو له فیسبوک څخه ډاونلوډ کړم. نو کله مو چې داسې خلاصه کړه په شیر آپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په شیر آپشن باندې کلیک وکړو نو دا ټایټل به داسې لږ کش کړئ او دلته به په دا مور آپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په مور آپشن باندې کلیک وکړو نو دلته به ورته سنیپ ټیوب پیدا کړئ. دغه یو سنیپ ټیوب دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړو نو دا ډایرکټ تاسو سنیپ ټیوب ته بیایي. دلته کولی شئ چې همدغه ویډیو په آډیو کې هم ډاونلوډ کړئ او په ویډیو کې هم. دلته تاسو ته ورژن یې لیکلی دي چې په کوم ورژن کې غواړئ تاسو دا ډاونلوډ کړئ. څومره MB درنه وي نو آډیو کې هم ډاونلوډ کولی شئ، ویډیو کې هم. زه غواړم په دغه ورژن کې ډاونلوډ کړم نو صرف کلیک ورباندې کوم. زما ډاونلوډ چې دی هغه شروع شو. پاس تاسو کتلی شئ زما ډاونلوډ شروع شو. نو ورځم یوټیوب ته. له یوټیوب څخه څنګه ویډیو ډاونلوډ کیږي یوټیوب به راخلاص کړئ. کله مو چې یوټیوب راخلاص کړو نو دلته به هم یوه ویډیو پیدا کړئ او کومه یوه ویډیو چې غواړئ ډاونلوډ یې کړئ هغه ویډیو به راواړوئ. مثلا زه غواړم همدغه د کوهلي ویډیو چې دا ډاونلوډ کړم. نو په دې باندې به داسې کلیک وکړئ او په دغه شیر آپشن چې راځي کوم یو په دغه شیر آپشن باندې به دغه ځای کې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو دلته به هم د فیسبوک غوندې د سنیپ ټیوب را پیدا کړئ او ډاونلوډ به ورباندې وکړئ. نو دلته هم کولی شئ تاسو هم آډیو ډاونلوډ کړئ هم ویډیو. په دواړو ورژنونو کې کولی شئ تاسو ویډیو ډاونلوډ کړئ. مثلا زه غواړم ویډیو کې په دغه ورژن کې نو صرف کلیک ورباندې کوم. زما ډاونلوډ چې دی شروع شو. ډاونلوډ سټارټینګ. نو زما ډاونلوډ چې دی شروع شو. دا تر ټولو اسانه طریقه ده د ویډیو ډاونلوډ. له هر یو ویبسایټ څخه کولی شئ تاسو په همدغې طریقې سره د سنیپ ټیوب په واسطه ویډیو ډاونلوډ کړئ. دا زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي له ملګرو سره شیر کړئ او د نورو ښایسته ښایسته او ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.